د سولې پیغام راډیو قدرمنو اوریدونکو او دغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ څارونکو او ګرانو مینوالو سلامونه مو یو ځل بیا له شنه زمبر څخه ومنئ. په یوه جګه غونډۍ باندې ولاړ یو، د دغې سیمې له ځوانانو سره غواړو چې یو څو شیبې نورې هم تېرې کړو. زړه مو نه ترې کېږي، بهترین او خوږه رویه له موږ سره کوي. غواړو دغه انځور هم له تاسو سره شریک کړو. د ویډیو په باکګراوند کې چې تاسو ته ښکاري دا شین زمبر دی. وړاندې ویل کېدل چې هغه ډېر مشهور چنار دی چې تاسو یې وینئ. دلته دوه چنارونه و زما په نظر، دوه که له دوه زیات وو. خو ته لږ رامخکې شه ملګری، لږ رامخکې شه راځه. سلام ځوانه، نوم دې څه دی؟ وعلیکم سلام، نام مې صدیق پتمن دی، زمبر اوسېدونکی. پتمن صاحب دلته ته راشه، ما سره څنګ کې ودرېږه، لږ به زه هم درته ټیټ شم چې دغه لیول مو یو شان شي. څنګه دې خوښه ده؟ پتمن صاحب د کوم ځای؟ هغه زمبر اوسېدونکی یم، دغه سیمې. ښه، څلور چنارونه وو که له څلورو هم زیات؟ څلور وو تقریبا په دغه سیمه نه، خو دا مشهور چنار ده چې پخوانی زویر شاه پاچا هم دلته راغلی و، دی سیالي کړی. د دغې ځای ویډیو ما لیدلې چې همدغې سیمې ته د وخت پاچا زهیر شاه هم راغلی و، د سیمې خلکو په بیلو خوښیو لمانځلی و. نو نن موږ دغې سیمې ته راغلي یو، غواړو د دغې سیمې له اوسېدونکو سره وغږېږو. پتمن صاحب مو مخکې دی. پتمن صاحب زده کړې به دې حتمن کړي وي نو؟ زده کړې مې کړي دي، خو دومره نه، تر شپږم ټولګي پورې. څه کوې؟ کاروبار دې څه دی؟ کاروبار خو اوس فعلا د کور کارونه کوم، خو له دې مخکې 2 کاله مخکې 6 کاله مسافر وم. کوم ځای کې مسافر؟ دوبۍ کې. دوبۍ مسافر. ښه، نو د دوبۍ څه کاروبار دې کول ته؟ هلته مې د پینډ کار کول، راکوال و. ښه، ټپې، بیتونه، لنډۍ درته یادېږي؟ بیتونه ټپې لنډۍ خو ته یادېږي، خو د ویلو مهارت مهرباني وشي ووایه، یو څو راته ووایه. له هرې څانګې د ځولۍ ګلونه وړمه. سکندر صاحب یوه درته ډالۍ کړه، اوس یوه ته هم ورته ډالۍ کړم. زه به یو بیت ووایم چې اسراییل روح مې واخله خو له دره بهر نه، دا سوال درته کومه له زمبره بهر نه. چکچک ورته وکئ، چکچک ورته وکئ. پتمن صاحب بهترین بیت له موږ سره شریک کړ. ډېر علي، مهرباني یو ځلې بیا. چې اسراییل روح مې واخله خو له دره بهر نه، دا سوال درته کومه له زمبره بهر نه. زمبره بهر نه، ډېر علي، ډېر علي، ډېر په زړه پورې. دلته نورو کومو ځوانانو ته ټپې بیتونه یادېږي، هغه دې رامخکې شي. که نور څه هم درنه اورو، راځه دغه ملګرو غوښتنه ده. والله نوره موبایل یې راواخیستو، سکرین شاټونو ته خبره ځي لکه چې موبایل کې مې لږ شته، خو دا اورېدو چې ښه فیسبوک لري، دی فیسبوک کاروي حتما. مهرباني دا یو څو هغه دي، خو هسې پوره به هم نه وي. موږ ته په سرو زرو منظور دی که د جانان د لاسه خاورې یېري، چې جنګ بس د نور ځوانان تبه کوي، جنګ بس د نور ځوانان تبه کوي، هم سپین ږیري ماشومان تبه کوي، د خزان غوندې رخم زړه کې نشته، په باغچو کې سره ګلان تبه کوي. چې نړیوال زموږ په وینو مړه نه دي، دوی خو نه مري کې افغان تبه کوي. څوک چې غواړي جنګ دی وشي، دا بې عقل دی، خپل ځان تبه کوي. په ټوپک مرمۍ کې دومره طاقت نشته، نه پوښي ده چې جهان تبه کوي. خپلو خیلو خپل مقصد ته نه رسېږي، په سکولو کې شاګردان تبه کوي. چې د جنګ خبرې چا د خولې نه اوري، د پتمن د زړه ارمان تبه کوي. ډېر علي، ډېر علي، دا خو یو ځل بیا په چکچک باندې ارزېږي. دلته نور ځوانان هم ولاړ دي زموږ ګر چاپېره. نو عابد صاحب څخه هیله کېږي چې دغه ځوانان هم پکې راولي. د دوی شاته ښکلی ښکلی باکګراوند دی، ښکلې ښکلې منظرې دي. د زمبر سیمې ته راغلیو قدرمنو لیدونکو او ګرانو اورېدونکو غواړو چې د دغې سیمې یو ښکلی تصویر، یو په زړه پورې تصویر له تاسې سره شریک کړو. نو ته راشه چې تا سره یو څو خبرې وکړمه، یا به زه درشم. خیر دی، ته مه راځه. پتمن صاحب دته به ورشو، سر شه وړکې، زه خو مو چلا کړم که نه شی. ته راشه. څه نومېږې یوازې؟ ښه نه یې کوې بس. څه نومېږې یوازې راته وایې؟ څه نومېږې؟ نعیم الله، د کوم ځای؟ دا کوم ځای کې ده؟ هیڅ خبره نه ده. دلته ده؟ دا کوریز دغه ځای نه. ښه، ډېر ښه. څه کاروبار کوې؟ زه خوني کاروبار کوم.
کوم کوم کارونه دي کور کارونه مثلا لکه څه شي خو دغه پټي دي بس دغه کور بور دی پټای کور بور کوم خوشحاله چې موږ سره دې خبرې وکړې ډېر بل کوم راځي بل کوم راځي دا لاندې وبو شي او دا وبو غرونه رسي غرونه د مخبل ترتیب برابر کړای ک مثلا کاریز د یا چینی دي سره وځای کړی مدي نه مخته ولا که دومره په خبرو هو بدی به کی موږ نه مخ کی واخی دومره په خبرو په نو بد دي ک داسې بنوبت دي نه په لمبر دی وبو تاسو ته ډیر نمبر کې رسیږي که بل چاته نه 15 سره زی بات مې لمبر وي پټی مو بکیږي ها ډیر ډیره مننه تراشه ځوانه داسې خوږې زاولې راته ژویې نږدې ورته ولاړه مې ښه خو خیر موږ به داسې وکړو چې د دغه سیمې له دغې زاویې څخه به د زمبر تصویر تاسې ته وښیو قدرمنو لیدونکو چې زه ونه لویږم عابد صاحب دغه لیدونکو ته له دغې زاویې هم تاسې کولی شئ د شنه زمبر شین تصویر ور وښایئ زموږ یوازینی هدف دا دی چې له فرصتونو ګټه واخلو د خوست هغه نالیدلې سیمې نورو هیوادوالو ته وښایو چې اوس په سفر باندې دي په نورو هیوادونو باندې دي یوه غوښتنه مې له دوی هم دا ده چې دوی د هم دغه ویډیو له خپلو دوستانو له خپلو ملګرو سره شریکه کړي چې ډیر خلک د صبریو ولسوالۍ مربوط زمبر تصویر وویني نو دغه هم ښکلې ساحه ده تاسې ګورئ چې دغه دوستانو د زمبر ځوانان دي دوستانو زموږ د زمبر په یوه غونډۍ باندې دغه غونډۍ ده که غر دی دغه غونډۍ ده څه نومیږي دغه دی زمبارو نه دغه غونډۍ څه نومیږي نوم ولا نه غونډۍ بینومه ده لکه بینومه ده ته راځې دغه ځای ته ډېر ډېر راځي همیشه راځې همیشه راځي کور دې چیرې دی کور مې کوڅ کلي کې دی ډېر لرې دی که نږدې دی ډېر نه ده لرې خو لږ لرې ده ښه دلته کلینیکونه شته که یو کلینیک شته ولې جمعې باندې لوندې ځای کې ده هغه تاسو کورونه لرې دی که نږدې دی نږدې دی ته خپله ورغلی یې مریض شوی وې که همداسې ورغلی نه د غاربي راغلي وو د وړه وړ کې مې وروستالي که مریض ور وي ښه ته مې ځکه وغږولی ستا ویلې چې زه به څه ورته وایم څومره خوږ وغږېدې ډېره مننه دوستانو د زمبر په یوه غونډۍ باندې زموږ دغه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي یوه بله برخه کې به ستاسې لپاره راڅرګند شو